الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين نشروا دينه. معززو قدرمندو غیرو مسلمانانو ورونو او خويندو، زه ټول مسلمه امت ته او خاص کر افغانانو ته د دې لوی بریا مبارکي وایم چې رب لا یزال دا د امریکا جابره امپراتوري د افغانانو په لاس باندې را نسکوره کړه. ټول غیرو مسلمانانو ورونو او خويندو ته او علماو ته، طالبانو ته او د شهیدانو میندو او زامنو ته دا مبارکي وایم. رب لا یزال دی دا لاسلیک د افغانستان دپاره مبارک وګرځوي او رب لا یزال دی سبب د همیشنۍ ازادۍ وګرځوي. او د ټولو مسلمانانو څخه یوه غوښتنه کوو چې کم څوک په مجلسونو کې کښېني، کم څوک د رسنیو سره تعلق لري، هغه باید داسې تیزې خبرې ونه کړي چې د بل چا زړه په ازار سي. هر وګړی، هر ورور، هر مسلمان باید دا کوشش وکړي چې څنګه اتفاق او اتحاد راولو، څنګه یو د بل سره د ورورګلوۍ فضا قیمه کړو او د ورورګلوۍ ژوند وکړو. مونږ او تاسې باید د نبی صلی الله علیه وسلم سنت اختیار کو چې انکساری او تواضع عاجزی په خپل ځان کې پیدا کو او د رب لا یزال شکر ادا کو او دا د هغه یو لوی عظیم احسان وګڼو. په آخر کې بیا د یو اسلامي افغانستان او خپلواک هیواد په هیله. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.